دا لوږه دا په دوه قسمه باندې یو د خېټې لوږی چې انسان ډوډۍ وخوري انسان مړیږي ورسره انسان خوراک وکړو د خېټې لوږه ختمه شوه یو د سترګو لوږی د سترګو لوږه یا وږې سترګې دا یو بدترین عادت وي دا د انسان په خبرو کې ظاهریږي دا د انسان په عاداتو کې ظاهریږي د سترګو لوږه ستاسې شخصیت وخوري بیا هم نه مړیږئ تاسې ستاسې حیثیت په ټولنه کې ختموي کم خلک چې مړې سترګې لري یا د مړو سترګو خاوندان وي هغوی کې یو خاص قسم کریزمۍ یو خاص قسم کشش وي د هغوی په شخصیتونو کې کله هم داسې مه کوئ چې په خپل ژوند کې د وکسترګي دا خپلو اولادونو ته منتقل کړئ کله هم تاسې داسې مه کوئ چې دا وکسترګي خپلو شاګردانو ته منتقل کړئ ځکه دا داسې یو بد عادت دی چې کله هم ستاسې په خبرو کې د وکسترګۍ اظهار کیږي یا د وږي خوی اظهار کیږي دا عادت تاسې سره چې نور کم خلک اوسیږي هغوی ته هم منتقل کیږي په ځان کې زهد پیدا کول ډیر یو مهم صفت دی او چې کله هم ستاسې په زړه کې زهد وي په تاسې کې استغنا موجود وي تاسې به په خلکو باندې ګرانیږئ او ستاسې هغه شخصیت به یو کریزماټیک شخصیت وي